د عقیده مسأله. الله جل جلاله د خپل مخلوق یا انسانانو د لارښوونې دپاره ډېر پیغمبران رالیږلي دي چې هغوی ټوله د ګناه څخه پاک او معصوم دي او د هغوی واقعي شمیر یوازې الله جل جلاله ته معلوم دی. همدارنګه الله جل جلاله د انبیاء علیهم السلام د رښتیا ویلو د اثبات او حقانیت دپاره د دوی د خولې او لاسونو څخه داسې خبرې او کارونه پیښوي چې نور خلق د هغسې خبرو ویلو او هغسې کارونو د کولو څخه عاجزه وي چې دغو کارونو او خبرو ته معجزې ویل کیږي. په ټولو پیغمبرانو کې لومړی نبی آدم علیه السلام دی او تر ټولو آخرنی او وروستنی نبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی.